ډېره مننه. څنګه چې مشرانو خبرې وکړلې نو دا یقینا ډېره ښکلې غونډه ده او د ګران ملګري محمد طارق مشال د کتاب مخکتنه ده او ډېره سنجیده غونډه ده. مونږه عزیز لالا زما خیال دی په هغې غونډه کې و او بابا هم و، نورالله امین یوسفزی صاحب، انور لالا هم و. نصیب زاده د کتاب یو مخکتنه وه ډېره زیاته خاموشه وه، ډېره زیاته ښکلې وه. او نن چې دې مخکتنې ته راغلو نو دا هم ډېره زیاته ښکلې ده او ډېر د کار خلک یې راټول کړی دی او دا خلک ډېر په ګرانه راټولېږي. زما زړه ډېر زیات خوشحاله دی چې د داسې مشرانو تر څنګ یم او دوی ته مخامخ یم. طارق مشال څنګه چې عزیز لالا وویل نو هغه ډېر ښه غزل لیکي او د لنډ بهر غزل لیکي او د لنډ بهر غزل ماله ډېر زیات خوند راکوي. ما چې کله هم اورېدلی دی نو د هغه د شعرونو نه مې ډېر زیات خوند اخیستی دی. او بل طرف ته قامي اتل زمونږ ډېر زیات ګران ملګری خوږ انسان تصور مانیروال صاحب، هغې ته پاره چې کوم دغه ایوارډ ورکړ نو زه ډېر زیات خوشحاله یم، زه ورته ډېره زیاته مبارکي وایم او الله دې داسې ملګري ژوندي لري چې دومره ښې غونډې را جوړې کړي. جلال یوسفزی که ذکر ونه کړم نو دا به ډېر نامناسبه وي. هغې دغه ملګري راټول کړي دي او د مشال سره اوږه په اوږه ولاړ دی. نو الله دې داسې ملګري هر چا له ورکړي چې داسې اوږه په اوږه د یو بل سره ولاړ وي. کلورین باچا ناست دی او په ډېره متفس مو ولیده، داسې د یو بل نه خبرېږو خو خوشحاله یو چې مخامخ یو بل مو ولیده. شعرونه به ووایم لالا اجازت دی، یو څو شعرونه چې کاږه واږه روان دي خو پښتانه روان دي. کاږه واږه روان دي خو پښتانه روان دي، زما د زړه له کوره یاران پاخه روان دي. په بېننګۍ کې یاران والله ډېر ښه روان دي، په بېننګۍ کې یاران والله ډېر ښه روان دي. د پورې غره چینه کې د چا باڼه روان دي، د پورې غره چینه کې د چا باڼه روان دي، زمونږ په خاوره باندې څه به داسې روان دي. او دغه یو څو د لنډ بهر څو نور شعرونه چې زه د دردونو مسیحا ته لاړم، زه د دردونو مسیحا ته لاړم، په موده پس چې مې اشنا ته لاړم. د یوې پیغلې ویر مې واورېدلو، خدای د چا وم او چا ته لاړم. د یوې پیغلې ویر مې واورېدلو، خدای د چا وم او چا ته لاړم. چې مې د قام د بقا ذکر راغی، ځکه یو دوه قدمه شاته لاړم. چې مې د قام د بقا ذکر راغی، ځکه یو دوه قدمه شاته لاړم. ستا د بدن خوشبو په ما راتلله، زه به د بر کلي هوا ته لاړم. ستا د بدن خوشبو په ما راتلله، زه به د بر کلي هوا ته لاړم. د خودغرضو یارانو د لاسه، زه به د پورې غره نه شاته لاړم. دغه یو څو شعرونه به نور ووایم چې د خپو خاپونه د جانان ختمیږي، ځکه د هر سړي ګمان ختمیږي. د خپو خاپونه د جانان ختمیږي، ځکه د هر سړي ګمان ختمیږي. ځای چې د دې ښاره اوس کډه یوسو، دلته د ژوند ساز و سامان ختمیږي. ځای چې د دې ښاره اوس کډه یوسو، دلته د ژوند ساز و سامان ختمیږي. بس که راځه که نه نیازه که یاره، زما د ګوتو نه نوکان ختمیږي. دغه بس یو غزل صرف وایم اکبر صاحب چې زه په خپل شته کور کې بې کوره یم، مطلب مې دا دی چې بې موره یم. زه په خپل شته کور کې بې کوره یم، مطلب مې دا دی چې بې موره یم. د هوس تنده په ما مه سړوه، په ټوک ډوډۍ پسې سرتوره یم. د هوس تنده په ما مه سړوه، په ټوک ډوډۍ پسې سرتوره یم. زما د مرګ داو په هیڅ چا نه ده، زه لګېدلی د خپل وروره یم. زما د مرګ داو په هیڅ چا نه ده، زه لګېدلی د خپل وروره یم. په دې خبره زما پوخ یقین دی چې جیب مې تش دی نو بې زوره یم. په دې خبره زما پوخ یقین دی چې جیب مې تش دی نو بې زوره یم. بلا موده وشوه نیازه که یاره، په یو سړي پسې بې سوره یم. ډېره زیاته مننه.